السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو لاس د کنده ما چې اخو په دې وسه ځکه ور لټونه چیرته ښکاری به والته سړی نه راټینګي او دې خو خدا حل دی داخل تاسو وینئ دې څه کې د زلاره شي جوړ کړی دی دا د جبل النور هغه غار دی چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پیغمبري باندې مبعوث شوی. دا هغه ځای دی چې د نړۍ د بشریت ستر لارښود باندې اولین هغه آیاتونه الله تعالی نازل کړي وو چې کوم په قرآن مجید کې راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا هغه آیاتونه په دغه ځای کې د جبریل علیه السلام په واسطه باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوي. دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه طرف تاسو ته ښکاري هغې ځای نه مکه ګوره هلته حرم تقریبا فکر وکړه مونږ چې راتلو نو 25 منټه یا 20 منټه د موټر مزل و. د هغې ځای نه دلته بیا د دې غره نه حاجي صاحبان چې کوم راغلي هغې ته معلومات دی لاندې ځای نه چې ته راځې تر دې ځای پورې چې تکړه انسان نه نشي راتللی. نو فکر وکړه چې نیم ساعت یا 40 دقیقې په دې غره باندې پورته راځې بیا هغې نه لاندې راکوزېږې هغې طرف نه چې څنګه راځې دلته چې دا ځای ته راځې بیا دا ځای کې دلته داخل ته دی ننوتو او دلته عبادت کوو د چا د لاسه زموږ او ستاسو د انسانانو د لاسه. ده غوښتل چې انسانان داسې وروځي داسې تربیه کې انسانان داسې یو دین انسانانو ته راوړي چې هغه کې دی ته انسانیت دی ته د ژوند هغه ټولې اسانتیاوې پکې موجودې وي. ولې دوی په زوره نه غوښتل د دوی د لاسه دا راته دلته به په دې غره کې عبادت کولو. نو که موږ او تاسو فکر وکړو دا دي زما دا پنجابي ورور همداسې چغې وهي ته به وایې چې ګډانې تښتېدلي دي مازغې خراب دي. نو دې کې قهر او غوسه شته ده. خیر راځو خپلې موضوع ته. که موږ او تاسو فکر وکړو دین موږ ته په څومره سختیو راغلی زه شخص یم دین موږ او تاسو ته څومره په سختیو را رسېدلی دی ولې موږ یو څونه اسانه ګڼو. موږ بیخي دا مسؤلیت په غاړه نه اخلو چې زموږ او ستاسو مسؤلیت څه دی موږ باید څه وکړو د دین لپاره د اسلام لپاره باید څه وکړو. الله دې موږ او تاسو کې دا غم او درد پیدا کړي. که فکر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله دوست و هغه ته څه هغه ته خو سخته نه وه کولی شي چې الله نه یې غوښتنه کړې وی لکه څنګه طایف کیسه تاسو ته معلومه وه خلکو وویشته په پښو کې وینې وې بوټانو یې د وینو نه ډکې وې ولې بیا هم جبریل علیه السلام ورته راځي ورته یې امر وکړه چې خلیله ځمکه درته پورته کړو بېرته چپه کړم درته وایي نه د دې په بچو کې به څوک مسلمانان شو. څومره رحمدلی انسان و څومره ښایسته اخلاق یې درلودل څومره نرم انسان هغه موږ ته څونه سختیو دا دین رسولی او موږ څه کوو الله خبر دی. الله دې موږ او تاسو کې د دین دغه مینه پیدا کړي. الله دې موږ او تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق صورت سیرت هر څه موږ کې پیدا کړي. دا به څومره خوند وکړي چې کله د قیامت ورځ وي او موږ ته ولاړ وي او زموږ شفاعت کوي. په هغه وخت کې به کېږي چې کله د هغه لاره موږ انتخاب کړو هغه په نقش قدم لاړ شو. الله دې د هغه سیرت موږ او تاسو کې هم راولي. ډېره مننه. ترږمۍ وه تیاره شوه که نه غوښتل مو د ورځې را شو وخت نه و. الله مو خوشحال لره خدای مو راوله چې څوک نه یې راغلي او خواهش لري الله دې ټولو ته زمینه را برابره کړي چې راشي د دغه مبارکو ځایونو دیدن. ډېره مننه. السلام علیکم.